په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه چې نن د افغانستان پر مهال سهار وخت پیل شوې وه او د ورځې په اوږدو کې هم دوام پیدا کړ، تر دې مهاله یې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د پاکستان په غوښتنه یې نن له 5 بجو وروسته اوربند اعلان کړی، خو نوموړی خپلو ځواکونو ته یادونه کوي چې اوربند ته تر هغه وخت پابند پاتې شي چې مقابل لوري بل برید نه وي کړی. نو مرمۍ راتلې په کلو کې مشتې دغه یوه مرمۍ چې زما د اکا د زوی په کور کې وموښته چې اچ قاسم نومیږي، هغه چې یو یې زوی و د جاتا په نامه، یوه یې کوروالا و، هغه 2 شهیدان سو، 3 ماشومان یې زخمیان دي. نور هم په دې کلو کې شاوخوا ډېرې مرمۍ مشتې دي په ډېرو کورو کې. د سیمې ډیری وژل شوي او ټپیان د بولدک ځایي روغتونونو ته رسول شوي او هغه ټپیان چې وضعیت یې نازک و د کندهار ښار ته لیږدول شوي دي. نو تقریبا د شپې د 4 بجو څخه جنګ شروع شوی دی، ټول ماشومان زخمیان روان دي، ښځې شهیدان شوي دي، یعنې په سل کې 99% ټوله ورکیان دي، زنانه ښځې ماشومان څوک شهیدان شوي دي، څوک اوس هم پراته دي. کوم زخمیان چې راځي موږ ته زنانه ماشومان موږ یې کور کوو، زموږ سره سرجنان هر څه شته، بیا موږ کندهار ته د جګړې دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو ادعاوې کوي، خو رسنیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې ډیری زیان عامو وګړو ته اوښتی دی. د کندهار په سپین بولدک کې له جګړې سربیره د هیواد په سویل ختیځو ولایتونو خوست او پکتیا کې هم نن د دواړو لورو ترمنځ جګړه شوې چې ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده، خو د مرګ ژوبلې کره جزیات لا نه دي خپاره شوي.